بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله فرمای چې د اسلام دین څخه خوونه دي دا چې کله سره بزان کې پیدا کینو الله به جنت لبوزي نو بعضی به کې سلبي او بعضی ایجابي. سلبي څه معنی د دې شنه بزان ساتي به جنت له داخلي او کدي شینو باندې شرط اخته نو یاد ساته د جنت داخلي دل به انسان له ګرانه تمامي مشکل او بعضی ایجابي رسول الله ذکر کړی دی چې دا عمل کرا وصل وکړه دي نن یو بل خوې چې انسان د غین اړه وکي دا بل جنت په طرف باندې روان شي او کچر د باغی کې اخته یو ګيري نو د انسان به جنت داخله ده ډېر ګرانه ده. اخذ الرشوه رشوت اخصل چې قلب دې قسمه جدا جدا نمونه ورکي کله وجلګه دار خرچه ده کله یو مشر او کله بل قران او سنت کې به دې قباحت بیان کړی شو دغه نور څه به دې ضررونه او لوی ضرر به ضررونه کې دار شي انسان دې سره ځان همیشه عادت کې د ور جنت نه ګوره به محرومي جنت له داخله دل دایر پر خپل څه اسباب دي اصول دي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی حد الارواح کې موږ به الله نه جنت مغواړو د قشن الله به مغواړو لکه ډیر انسانان د شوی چې موږ الله غواړو او جنت دې کرا کېو کرے نه کیندا خو سلف د شیخ خلک او سلف صالحین چې هغه بټول شپه منځونه وکړه ابو الصحابه په نامه باندې وسړیو او سبب چې کله داخله دونه په دې وخت کې به دعا کول او د شی به ویل شي الله ما د جهنم نه وساته زب څنګه جرأت وکم چې سنه د جنت سوال وکم د ورځې روزه او د شپې تهجد او بیم د الله نه حیا ورتل چې د جنت سوال اقا انسانان چې هغه رسول الله ملګری دي هغه انسانان چې هغه رسول الله زمانه له نږدې دي او په خپل عملونو باندې دومره اعتماد او بر وسنی شي لرله الله نه دا وایي چې موږ به کومه طریقه سنه د جنت سوال وکړو ګرانه ده. نو کله چې وسړي رشوت اخلي بیا دا خبره کوي چې رزه جنت ته ور داخلي کوم دم نشه تعجبي خبره ده کینه دا اهل سنت والجماعت مسلک دی مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی خو لیکن د شي حرکتونو عملونه دي چې انسان د لوی نعمت نه محرومي او په بل تر باندې ګرځي. قران او سنت دې باره کې به انسان لسوي څومره دې قباحت ذکر کړی دی او څومره دې ازرار دي. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای چې د رب العالمین په نعمتونو کې اساسي نعمت او قران او سنت ببل تعبیر باندې دین د اسلام زګه دا حقيقي نعمت ته هرشي دنیا نعمتونه دي بچي دی واده خزا مالداري کورونه وغيرها اوس مکه دا که چیرته نعمت نو مجازن انسان چې کله بده کې مطالعه وکي وی ګوري سوره بقره کې سوره مائده سوره توبه سوره نمل کې الله دې قباحت ذکر کړی دی خو رسول الله فرمایي عبد الله بن عمرو نقل لي قال دا فرمایي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام لعنت ویلې ده الراشیه باق انسان باندې چې هغه رشوت اخلي او ور کوي. ته خبره باندې لږ سوچ د الله نبی فرمایي چې د الله لعنت ته په اق انسان باندې چې هغه رشوت اخلي او یې بل ور کوي لعنت در رب العالمین د رحمت نه لړۍ کېدل. حدیث کې راځي د الله نبی روانو یو قافله کې وخو نو هغه د قافلې د منځ را بار کې چې د پوښتنه کې رسول الله دا ولې ودا چې کله راوته د کور والو مالک د باندې لعنت ویلې اجر چې موږ الله راګیر نکي دغه د وجه رشوت اخصل او رشوت ورکول د زموږ د الله لعنت د انسان له متوجي کی رسول الله فرمایي د دین ځان ساتو کله چې در باندې الله لعنت وکړي نو به جنت ته ګوره محروميږي. ابو هريره فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام رشوت ورکون کې واخښتون کې باندې لعنت ویلې او هغه انسان چې هغه د دوړو مابین کې دلال سمانه تاسو دې خبره لږ متوجي شئ. یو سړی به چې هغه رشوت اخلي وي یو دکاندار به ته بغوته کې چې لکه دله به دومره مال ورکې به فیصله کیږي
او ته به غم خپل دکانداری کوي چې زما په دې کې څه خو دې پلاني سړي دومره مال جمع کې بدیږي کې او خدای معلوماتو چې دا ګور د رشوت مال دی واغه سړي اوس اصولي نو یاد ساته رسول الله فرمایي چې الله لعنت پتا باندې مراغه تم به غیر شوي مال به اخلي بل څو او ایسه غیر شو بګی ته حدیث کې د امر رسول الله فرمایي مجموع زوائد کې دا روایت ته امام طبراني باندې نقل کړي ترغیب او ترهیب کې مده وی الراشي والمرتشف النار کم سړی چې رشوت ورکوي او اخلي د دوړ انسان رب العالمین د جهنم ور لبوشي و به سوزي هلتا او عمرو بن العاص فرمایي دا ډېر بهترین صحابي د عرب فهلوانه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما رسول الله نو ریدلی دی یقول اغب دشبه ویلي ما من قوم يظهر نشته یو قوم چې کارش باغی کې سودا الا اخذوا بالسن مگر د انسانانو باندې الله وشکلی راولي وما من قوم نو د قوم نشه باغی کې رشوت اخصل د عام شه مگر د انسانانو مرعوبي دارن وي اردن کې وي دا شکل به د شک مقابله اور مخامخین لټینګ بینه ودریږي به بیره رشوت اخصل د انسان باندې روب داخلي او قران کریم کې رب العالمین د منافقانو په صفت کې ذکر کړی دی چې کله به یو ځای کې اسلام او د کفر مقابله یو د اسم مرعوب شي او تکتی وې د چې انسان منافق دی او د چې ځل ځان رسول غواړي چې انت بالکل امن او غړغړ غارو نه عبد الله بن عباس فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې کوم یو انسان رشوت اخلي الله رب العزت به دا لاس وتړي لاس او دغینه به ورسره به د جهنم په دمنځ کې دا ورغورځي او د جهنم دمنځ سړی ورسره کې تقریبا 500 کاله مزل لالته رشوت اخصل د دې سزا دار چې ساده لاس به ایسته دي وتړل شي 60 سره او به رب العالمین تعالی ولې بډې او نشه کیفیت باندې ملائکه له امر وږي چې وای نشي د جهنم له به ورغورځي واغه به د جهنم د الله نبی فرمایي 500 کاله اعلان مزل لغیله چې اسی تعالی وي بس دغه سزا در کوم د جهنم دی ورخته کوم او به درو باسم په سکند کې دا څومره ګرانه ده سخت خبره ده ابي امامه الباهلي فرمای د بهترین صحابي دی ابن کثیر بدریم جل کې لیکلي و د شکل ایمان راوړو رسول الله علیه ویلي وېزم د قوم له دعوت ورکوم دا قوم ډېر سخت دریس خلکو وی چې کله غلط دعوت ورکړي چې اے خلق لا اله الا الله وی دومره سخت والو چې ایسه به وشش به د قوم طلب د وبو کې شمال له ګوبره کوي ور نه کړي وې د سره یو شړې غونډه وده په ځما دراواچ ولا الله رب العزت به ایسه دلا یو طریقینا په یو کې سلوکی کې د څخه مسله برابر کړه او تند اور دماته کړه د قوم کې وسړې او مشر ویلکه دا خو ګور ډېر مخاوري سړی دی داخله بده بدن ډېر خپشي قومي سړی دی د زمنګ نه طلب د وبو کړي راځي چې د وبو خور کو وکړي چې شړې مړې تل لري کړه په دې وخت کې دار اوچت کې او طلب د وبو ور نه کې چې دا والا وی الله رب عزت ما باندې وبس کړي دی دا تاسو ته خو پر اسره ګرمه کې پروت دی وی چې کله ورته اخر رالو شکرن واغر اجتماع د وبو یا د شودونه ډکه شوی و فامنوا جميعا وایسه دې ټول قوم ایمان راوړو دومره اوچت قیمتي صحابي دا فرمایي محمد رسول الله فرمایلی دي دې خبره لګورا و من شفاع لاخيه یو شړی دی مسلمان ورور د لپاره سفارش وکړي په وجه کې چله کدا بدیږي کې دې مشکل بند او تاسو سره منډه واخسته و فاهدا له هديه او هغه شړی دله به یې یو هدیه راولې کړ چې تاسو ما سره ډیره منډه واله او فقبلها به دې شړی دا قبول کړ فقط اتا بابا عظیما من ابواب الربا رسول الله فرمایي د سود په دروازو کې ولې دروازې دې شلې راته وګو ته دا خبره کې چې ما د الله لپاره سره کړې زړه خپل مال دی وړه یو سړی دغه په ځای کې کار بند دی او ته دا خبره وکړه چې صاحب از ما سره روان شو دا کار مله حل کړه چې کله حل کې هیڅ هغه څه خرچه تعالی درکړه چې دا سره واله او په دې مقام کې دا ته واخصله ودا ته د سود د لوی دروازو نه دروازې لړ تک وکي ته سود خور انسان شو ته رب العالمین سره په مقابله کې واقع شو رسول الله فرمایي دا څومره خطرناک خبره ده
ابو حمید نه نقل لې وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یو ځای باندې یو سړی امیر مقرر کړ وکړه شراغه اسلامي خلافت لیدل شي ویلې وستاسو عشرونه او زکاتونه د امیر اجمه کړي دا ستاسو دي او دا خلکو مال په هدیه کې راکړي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې وخته فحمد الله واثنى عليه دې ټکړې به دوه مقصد دي یو دا چې د حمد او د الله سره په خطبه کې ویلې دویم دا منه د خطبې نه ورسره دی ویلې او به د څه خبره وکړه چې ډیر کړي چې یو عامل په وجه باندې مقرر کمه ویلېګم به موږ له دا خبره وکړي چې دا انساسو د لپاره مال راجمع کړي او دا مال هدیه شوی دی وېدار د پلار وې د مور په کور کې کینی به دې وګوري چې دلته څوک هدیه ورکړي کني ورکړي دلته خو چې دا هدیه ورکړل شوی دی منصب د وجنه دلیل له بدی باندې چې دې منصب د وجنه تعالی کم شه درکړي چې دا ټول به اسلامي خلافت د تقسیمای د څه بنوي چې لکه داس ما د عثمان لپاره هدیه کړي دا د غوې د لپاره ده و الا که چرته وې دا کارونه کې نو جاء به يوم القيامه رسول الله فرمایي په ورځ قیامت به دا سړی راشي او دغه شی ورته په سټ باندې سوري کچېرته وخه ځان سره هدیه کې راوښته وي دا وخه د په سټ باندې سوري د وخه आवाजونه وکړي او که غوي چرته ځان سره راوښته نو د غوي आवाजونه وکړي او که ګړي چرته ځان سره راوښته نو د ګړ غوندې به आवाजونه کوي او به ودا لاسونه اوچت کړ تر دې پورې چې رسول الله د تخرګون سپینواله مونږ ولیدو او دا خبره وکړه چې یالله ما ګور دین دی خلکو لکه په پورا معنا باندې تشریح کې چې دا شی حرام دی دا شی حرام دی دا شی حرام دی بهم چې داخله کوي نو زم علامت نه ما دین بیان کړی دی دوی پویږي او ته پویږي جهنم به پویږي چې دا ولا مال په هدیه کې را کړو مال په دې کې را کړو بده کې عبد الله بن مسعود فرمای بلکې ودا ونی ولې شو د حبشو د اسمه کې او به 2 دینار ورکړ تر دې پورې چې ایساغه خوشی کړی شو نو ای سره دی ور باندې وکړي چې دا خو تعالی په دې مناسبت باندې درکړي چې تاسو ماره فاره د رشوت یو قسم د اسباب برابر کو هغه وشول وې دې لارې مار نه تیریږي دا شمال مرا کوا ابن مسعود څخه بیا ویل دی چې رشوت پر جرګو کې ودا کفر دی او د خلکو په مابین کې ودا حرام خوري ده څه مطلب یو ځکه یو سړی باندې اسلامي حکم جاری کیږي غلې کړي د ولاستی کټ کیږي یا به تور مثال جنې کړي دغه وسره جمع کیږي او تا په دې وخت کې مال لا واقع سو هغه جيب کې واچو ته د ایمان نه په اخلاص شوي خو ګره مسلمانانو مابین کې مالونه ور باندې سړی ځان له اصولي ودا ګره حرام خوري وکړه نو دلیل له بده چې دا خو ناروا دي لیکن د احکام په اړه کې خو بالکل به ناروا دي الله رسول حکم یو رقم کړو ته به بدلای ابن مسعود څخه فرمایي صحت دا معنا وې چې ته یو مسلمان اور د لپاره د حاجت طلب وکي او هغه به پوره شي وې ایست تعالی په دې وخت کې وحدیره ولېږي او ته به قبول کړې ته په دې شه بده پوهه شه بده باندې تا ګوره حرام شي وخړو او رسول الله فرمایي مسلم کې حدیث دی چې کله حرام شي د سړی دی خېټه لورغه وي د جهنم د اور سره لایق ته چې د بدن وسوځي یو عمل به قبلېږي نه قطاده سے فرمایي د آیت په تشریح کې بلقیس ویغی سليمان علیه السلام له هدیه راولېګله رشوت خو اصل کې نومي د هدیه ورکړي د قوم ته ویلې وې زدا سره زره ورې کوم غیره دا ورلېګم او دا سره زره وختي او به ګورم کدا چرته دنیا پر سره نو ایسه بدی باندې ورواوړي نو به د سره مقابله اسانه ده او کچیرته دنیا پر سره نه دی واپس به ور به مقابله ګرانه ده دې آیت څه مقصد ده شیخ عبد السلام شیخ خپل تفسیر کې لیکلي احسن کلام کې وې دې آیت کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت پکې ده چې دا رشوت خار خلک دا ورکون کې واقعستون کې کله د رشوت له جدا جدا نوم ورکی څه مطلب کله ورته وي چې راځي د موبایل کارت ته کله ورته وي چې لګداري سفری ده کله ورته دا خبرو کې چې مړه دا اجازه موږ د خوانه یو جیب خرچانه سره وایلا کله وي اسیم بل ځل کې راغلو چې بدی سړي باندې وکړه خرچه او خوراک کومه دا سره درواله سبب یو خوراک یا خرچه کوو وې دغه معنا چې کله تا وکړه دا رشوت ته د الله په لعنت کې گیر شوي او ځنه جهنم دی حق جهنم له ورې چې 500 کاله غیله مزل دی اگر کته جدا جدا نمونه دی رکی خپل شو چې داس ما کارت دی او دا د قشن ما سفر دی او پلانې دی او پلانې د مسوق نقل لی ویغه د ابن زیاد سره د یو ظلم په اړه خبره کوله چې پلانې سړي باندې خلک ظلم کوي او دا کار کوي پیداونه لري شي منشي وې ایسا هغه سړي به دا یو هدیره ولېګل او رد کړه قبول نه کړه وې د عبد الله بن مسعود ما را خبره اوریدلې ده مسروق سے فرمایي
وی هغه د شویل لري چې کله یو سړی باندې ظلم کیږي او بل سړی دغه سره کومک وکي او به د مظلوم سړی د کومک کوونکی له سمال ورولې غلو وی دغه رشوت ته او کله حلال ویلې بالکل د ایمان نه د اخلاصي کی دا به کفر دی نعوذ بالله منه وي د شي خبره ده چې موږ الله نه بدی پنه نه شو ما د الله درزانه پر اساس سره منډه کړې ده او په دې مقام کې اوس هغه اجر زده الله نه غواړم چې څومره شینه د مال انتخاب کړی دا ته پويګو شینه دی پويږي کله ما حلال ویلې د ایمان نه غوړې زه به اخلاصي کوم دی دلته ځین لپاره سوال راځي چې کله کله سړی په دې جامعه کې قرار لري چې ستا خپل مال له بتور مثال دا قلم سما دی او ډیر قیمتي په دې باندې ایسو سړی داوا وکړه لیکن صورت حال د څه دی که زه په خپل مال باندې رشوت ورنکما په دې وخت کې زما د خپل مال وسلاند کیږي او بل سړی زما نه اخلي نو آیا دا رشوت ورکول جایز کنه روا امام قرطبي رحمت الله علیه او نور علماء لیکلي دي چې دا به جایز لکه په نهایت ابن الاثیر کې وجد اگر رشوت بناروي چې ته پیسې په ورکی او پر دې مال ځان لپاره واړی لیکن که د خپل مال د دفاع لپاره ترسو پورې داستانه قسم نشو وینلی وجدار چې اسلامي خلافت شته نو جامعه د شي جوړه ده چې څوک د چا په مال باندې داوو وکي او دا به رشوت ورنه کې هغه مال ته ضبطيږي نو علماء لیکلي ته به ودی کې معذوري کتابر کتاب الله نه رانیش وجدار د تابعین د جماعت ته دا خبره نقل الله قالوا ذي ویلی لا باس اذ پروانشتا ان يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم چې کله په دمن ظلم کیږي د په دې ځان باندې د په دې مال باندې د په دې ځمکه باندې او د دې ظلم نه بچ کېدو د لپاره د رشوت چاله ورکینو به دا ملامت لري دا معذور دي لکه دا قوانین امام قرطبي رحمت الله علیه ذکر کړی دویم جل 206 نمبر صفحه کې الته دا خبره ذکر کړی ده بالباطل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا معنا شو چې پر دې مال په دې رشوت باندې قبضه دا ناروا دي لیکن که د خپل مال دفاع ور باندې کینو ان شاء الله ته به دې کې معذوري الله رب دې به تور باندې راني شیناز په دې مسله باندې ان شاء الله سوچ دماغ خلاص شو وسه ابن کثیر هم دا خبره ذکر کړې بیان هي د روایت په تشریح کې سوره توبه څلور د شمرایت وې دي خلکو د دنیا په دې دین باندې خوړله او د دنیا منصبونه دا به دغه شان په دین باندې ساتله رب العالمین وې ایسه به خلکو باندې رد وکي دلیل له بدی باندې چې دین ورکول او مال په اخصله دغه به د رشوت مسله شو یا د بل چا سره کومه کول په مقابل د سمال ابو حیان به دا معنا کړی دا اې دې به ډېر نقصانونه دي یو څو نقصانونه متوجه شه چې کله انسان رشوت ورکي او به اخلي یو خو بده چې انسان باندې زمونږ د الله قهر او غضب نازلېږي قران کې الله فرمایي وېزما قهر او غضب شکل بچا باندې ورغه دا سړی برباد شو کله الله قهر او غضب له سړی ټینګيږي به دا کار کوي دویم دې سړی د محمد رسول الله مخالفت وکي او کم سړی چې د محمد رسول الله مخالفت کوي په دې کارونه کې نو د رسول الله د احادیث نه معلومیږي چې یو عمل د انسان قبليږي نه رشوت اخلو جدا جدا نمونه ورکو عملونه کوي الله منینا دریم ناشنا نقصان داري چې د رب العالمین څومره عذابونه دي او قهرونه دي هغه ټول طالب هم د رشوت باندې متوجي شي گیر بشي دا څلورم نقصان علماء دا ذکر کړي چې انسان د دنیا او د آخرت د هلاکت او تبعید لپاره دا سبب جوړيږي په دنیا کې من برباد شي او په آخرت کې من برباد شي او کله کله انسان ور باندې کفر لبه رسیږي چې حالات ورته ویل به د ایمان نه سبق خلاصيږي بل نشه خبردار لوی نقصان داري وې پدې کې حکام خلق او کم خلک شرایط دي د دوړو باندې ظلم کیږي او دوړو فساد کې واقع کیږي هغه واقع کیږي او دوی بل نقصان به کېدای چې د ضعیفانو حقوق به ماليږي او ظلم په جامعه کې ایسه به زیاتې کی چې کله په جامعه کې رشوت زیات شو یاد ساته مظلوم په دې مقام کې ایسه به ذلیل او د ظلم صادر به د خلکو باندې خورا او چې کله ظلم په یوځای کې راشي نو زموږ د الله قهر به د خلکو باندې خامخانه زیدي کی بربادي کې به یو لوی نقصان به کېدای چې کم سړی رشوت اخلي او کم سړی ورکي او درېمګړي دي په دې مابین کې دلال منډي اخلي و ملعونون عند الله ورسوله دا څنګه الله په نظام لعنتین دي او د قشند محمد رسول الله په نظام لعنتین دي څومره خطرناک خبره او په دې باندې د جامعي فساد راځي او کله کله انسان ور باندې جهنم مزه ورځيږي یو لوی نقصان به نقصان نه کېدا چې دا کبیره ګناه ده کبیره
د انسان د دنیا او د آخرت د شرم لپاره د اسباب برابرۍ. او په دې مقام کې دا چې به څومره صدقې کې د رشوت د مال نه الله سره یو قبل ایمنا د منافقانو علامه ده. حاصل دا چې کله انسان د دې کاروبار کې د رشوت ورکوله یې اخصله یې په دې منځ کې ګرځیدله نو دا د هغه خو نه یو خو دې چې سړی د جنت نور باندې محروميږي او د جهنم په طرف باندې روانيږي. نو رسول الله فرمایي چې د اسلام یو څو خوونه دي چې کله انسان دا بسان کې راولي دا انسان به جنت لور داخليږي. یو پاغي کې عدم او اخذ الرشوه د رشوت نه ډډه کول او دا په ارمانه کته عقل چې دا سره لپاره د جيب خرچه او فلان دا او کارته او دادي او هغه نو الله رب عزت وتا په دې عمل باندې جنت نه منع کی او د جهنم په طرف باندې روان کی. رب العالمین موږ تاسو دې اعمالونه ساتي دا چټونه زید ان شاء الله سبب پیدا بیان کو. رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت